السلام علیکم د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمنو لیدونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې د فون او aus ترمنځ فرق وښیو. نو د نن ورځې درس ته 33 یعنی 33 درس. په 33 درس کې به د فون او aus ترمنځ توپیر یا فرق درته وړاندې کړو. نو راځئ لومړی به aus وښیو. aus د له په معنا ده، یعنی له کوم ځای نه چې څوک راځي، یعنی له یو ساختمان مثلا د یو اتاق نه او د هغو ځایونو نه چې هغه یو سرحد لري، یو مرز لري، مثلا ښارونه، ملکونه، د یو ملک نه بل ملک ته، یا د یو سرحد نه بل سرحد ته، د یو ښار نه بل ښار ته، یا په ساده ډول سره د یو اتاق نه چیرته څوک ځي یا څوک راسي، یا د یو ساختمان نه یا د یو پارک نه او د یو ځنګل نه، د نورو صحراو نه، نو د ټولو لپاره aus کارول کیږي. aus په مطلب دی له ده. موږ به مثالونو کې هم درته تشریح کړو. مثلا د یو ساختمان نه څوک راسي، د اتاق نه، د سرحدونو یعنی د کوم ملک نه وي څوک، د یو ښار نه وي، نو د هغو ټولو لپاره aus یعنی له استفاده کیږي. aus یعنی له. مثلا ich komme aus Afghanistan. ich komme aus Afghanistan. دلته هم aus استفاده شو ځکه چې یو ملک نه ده. زه له افغانستان څخه یم. ich komme aus Afghanistan یعنی زه له افغانستان څخه یم یا زه له افغانستان څخه راغلی یم. ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم. نو کولای شئ چې تاسو دلته د افغانستان په ځای نور ملکونه مثلا د ایران، پاکستان، د یو ښارونه ولیکئ، برلین، چې هر څه مې زړه وي دلته د هغو ښار په ځای یا د ملک په ځای باندې تاسو خپل ملک ځای پر ځای کولی شئ. همدارنګه بل مثال ته ګورو. ich komme aus Spanien. ich komme aus Spanien. زه له هسپانیا څخه یم، یعنی زه له هسپانیا څخه راغلی یم. نو دلته هم aus استعمالیږي. aus زه له هسپانیا څخه یم. ich komme aus Spanien. همدارنګه ich komme aus Köln. ich komme aus Köln یعنی زه له کولن څخه یم یا د کولن څخه راغلی یم. دلته هم یو ښار شو. همدارنګه ich komme aus dem Supermarkt. زه له سوپرمارکیټ څخه رالم یا له غټ مارکیټ څخه رالم. سوپرمارکیټ یا غټ مارکیټ ته ویل کیږي. نو دا هم یو ساختمان شو، یو بلډینګ شو. هغه ځای ده چې د هغو لپاره aus استفاده کیږي. همدارنګه ich komme aus dem Wald. ich komme aus dem Wald یعنی زه له ځنګل څخه راغلم، یعنی دلته هم aus استفاده کیږي. ich komme aus dem Wald یعنی زه له ځنګل څخه راغلم. Wald ځنګل ته وایي. همدارنګه ich komme aus der Wüste. ich komme aus der Wüste یعنی زه له صحرا څخه راغلم، یو بیابان صحرا څخه راغلم. همدارنګه ich komme aus dem Park. ich komme aus dem Park یعنی زه له پارک څخه راغلم. نو د پارک لپاره، د صحرا لپاره، د ځنګل لپاره، د ښارونو لپاره، د ملکونو لپاره، د ساختمانونو لپاره، حتی د اتاق لپاره، د یو اتاق نه راځي، د هغو ټولو لپاره aus استعمالیږي. ich komme aus dem Park یعنی زه له پارک څخه راغلم. همدارنګه د اتاق نه ich komme aus der Küche. ich komme aus der Küche زه له اشپزخانې یا پخلنځي څخه راغلم. Küche اشپزخانې ته ویل کیږي یا پخلنځي ته. نو ich komme aus der Küche زه له اشپزخانې یا پخلنځي څخه راغلم. همدارنګه ich komme aus dem Bad. ich komme aus dem Bad یعنی زه له غسلخانې یا حمام څخه راغلم. ich komme aus dem Bad یعنی زه له حمام یا غسلخانې څخه راغلم. همدارنګه ich komme aus der Dusche. ich komme aus der Dusche یعنی زه له شاور څخه راغلم، چیرته چې څوک غسل یا حمام کوي. یو نوټ، وروسته له aus نه یعنی د aus نه همیشه dative لرو. د aus نه وروسته موږ dative استفاده کوو که چیرته نومونه article ولري. نو که چیرته ټول نومونه چې article ولري، نو د aus نه وروسته موږ dative استعمالوو.
نو د یادونې وړ ده چې ملکونه او ښارونه اکثریت ارټیکل نه لري، ولې ځینې ملکونه هم شته چې هغوی ارټیکل لري. مثلا د ترکیې یعنی له ترکیې څخه ich komme aus der Türkei یعنی زه له ترکیې څخه یم، نو هغوی ارټیکل لري. او خو ولې اکثریت ښارونه او ملکونه ارټیکل نه لري. نو دا و د اوس په اړه باندې یو ځل بیا وایم چې اوس د ښارونو ملکونو چې کوم یو چې سرحدونه ولري، د ساختمانونو نه، د صحرا نه، د پارک نه، د ځنګل نه، همدارنګه حتی د اتاقونو نه، د ټولو لپاره اوس استفاده کیږي. خاصتا چې کوم یو سرحد ولري، کوم یو مرز ولري د ملکونو، مختلف ملکونو، نو د ټولو لپاره اوس استفاده کیږي. او د اوس نه وروسته همیشه داتیو لرو که چیرته هغه نومونه ارټیکل ولري. دا یو نوټ ده، ولې کاندیشن یعنی شرطونه هم لري، یعنی که چیرته هغه نومونه ارټیکل ولري نو د اوس نه وروسته داتیو استعمالوو. نو راځو اوس فون ته. فون هم د ل په معنا ده، لکه څنګه چې اوس د یو ځای نه ل په معنا ده، همدارنګه فون هم د ل په معنا ده. خو فرق یې دا ده چې ل د شخص لپاره د یو چا نه چې ته راسې، د کس لپاره یا د نفر یا همدارنګه د افرادو لپاره ویلی سو. مثلا د ډاکټر نه څوک راځي، د مور او پلار د لیدلو نه څوک راسي، د یو دوست د لیدلو نه څوک راسي، نو هغه ټول لپاره فون استفاده کیږي. همدارنګه بغیر د شخص یا د افرادو نه د محفل نه څوک راسي، د یو میلې نه څوک راسي، د پارټي نه، د واده نه، همدارنګه د نورو ځینې پروګرامونو نه چې څوک راسي، د هغو لپاره هم فون استفاده کیږي. کوم یو څیز سرحد یا مرز نه لري. مثلا ته یو د چا نه راسي، د ډاکټر نه راسي، تو فون استفاده کولی شي. که څوک د تا نه پوښتنه وکوي یا د مور او پلار د لیدلو نه راشي تا، نو تو فون استفاده کولی شي. یا د محفل نه راسي، د پارټي نه راسي، د واده نه راشي، د هغو ټولو لپاره فون استفاده کیږي. راځو مثالونو ته. ich komme vom Arzt. ich komme vom Arzt یعنی زه له ډاکټر څخه راغلم. همدارنګه ich komme gerade von meiner Mutter. ich komme gerade von meiner Mutter یعنی زه هم دا اوس زما د مور نه راغلم، د خپلې مور د لیدلو نه هم دا اوس راغلم. نو دلته هم فون استفاده کیږي، فون استعمالول کیږي. همدارنګه ich komme gerade von Mariam. ich komme gerade von Mariam یعنی زه هم دا اوس له مریم څخه راغلم. مریم یو شخص ده، نو د هغو لپاره فون استعمالول کیږي. یعنی ich komme gerade هم دا اوس von Mariam یعنی زه هم دا اوس له مریم څخه راغلم. همدارنګه ich komme von Konzert. ich komme von Konzert یعنی زه له کنسرت یا پروګرام څخه راغلم. نو د کنسرت پروګرام ده، کنسرت ده، نو د هغو لپاره هم فون استعمالول کیږي. همدارنګه ich komme von der Ausstellung. ich komme von der Ausstellung یعنی زه له نندارتون څخه راغلم یا له نمایشګاه څخه راغلم. نو دا د لپاره هم فون استعمالول کیږي. زه له نندارتون څخه راغلم یعنی ich komme von der Ausstellung یعنی زه له نندارتون یا نمایشګاه څخه راغلم. همدارنګه ich komme von der Messe. ich komme von der Messe یعنی زه له میلې یا غټ نندارتون څخه د کوم یو ته په انګلیش کې فیر ویل کیږي د هغو نه راغلم. هغو ته میسه یعنی غټه میله، غټ نندارتون وي. د Ausstellung په نسبت باندې دا غټ وي. نو ich komme von der Messe یعنی زه له غټ نندارتون څخه راغلم. همدارنګه ich komme von der Party. ich komme von der Party زه له پارټي څخه راغلم. همدارنګه ich komme von der Bushaltestelle یعنی زه د بس تمځای څخه راغلم. دا هم یعنی کوم یو سرحد، یو مرز نه لري. Bushaltestelle یعنی یو ځای ده، تمځای وي، کوم یو سرحد نه ورته په نظر کې نه نیول کیږي، یعنی یو ځای ده، کوم یو پوله نه لري. نو د هغو لپاره هم فون استعمالول کیږي. ich komme von der Bushaltestelle یعنی زه د بس د تمځای یا د بس له
استدګا نه راغلم. نو دا و د فون او اوس ترمنځ توپیر. نو امید لرم چې د دې درس نه به مو ډېر څه زده کړي وي. نو حتما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ، د ویډیو درسره لایک کړئ. که کومه پوښتنه یا وړاندیز لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. نور نو ښه وختونه درته غواړو. Thanks for watching. Have a wonderful time.